بې زبانه عینې خبرې وکړې نن زما سره هغې خبرې وکړې بې زبانه عینې خبرې وکړې نن زما سره هغې خبرې وکړې او تر سبا را ځینې لس غزلې واخله خو که تا را سره درې خبرې وکړې سلام او مینه ستړي مه شئ خدای دې وکړي تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کلیو کې به نغښتي وئ قدرمنو ملګرو نن مې درمان صاحب او شاهین صاحب را پیدا کړي چې تاسو ته څو ښکلي ښکلي غزل وایي او تاسو خوند ترې واخلئ نو درمان صاحب ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی درته وایم ستړی مه شئ ډېره مننه پاچا جنتي شول خدا مه وایه چې پیدا کړي مې دي ځکه ته چې هر وخت وایې موږ پیدا یو خو بیا هم درمان صاحب دغه شعر ته یو ځانګړی وي که نه هغه خو روژه کې سړی نه ځانګړی کېږي بهرحال لیدونکو ته تاسو ته یاد صاحب ته شاهین صاحب ته مینه او سلامونه خدای دې وکړي چې ټول ښه وي مننه درمان صاحب ډېره زیاته مننه شاهین صاحب ته هم ستړی مه شئ خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم مننه پاچا صاحب ډېره مننه سلامونه ټولو لیدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه وي الحمدلله مونږ ښه یو مننه شاهین صاحب زه وایم چې وار به درمان صاحب ته ورکړو بلکل درمان نه به شعر غزل ورنه واورو ډېره مننه نو ستاسو په اجازه پاچا شاهینه لیدونکو په اجازه زه به یو شعر ووایم مخکې له شعر نه به د مطلع په دویمه مصره یو څو خبرې وکړم دغه بیا خو دلته خلک انتقاد ته هم ناست وي د دویمه مصره چې ما لیکلې دغه ډول نثر مې په اردو کې لیدلی او ما په شعر کې ولیکه نو قدر ستا د سترګو د حرم په کار دی یاره شاهینه قدر ستا د سترګو د حرم په کار دی یاره درود په محمد خو په تا هم په کار دی یاره قدر ستا د سترګو د حرم په کار دی یاره درود په محمد خو په تا هم په کار دی یاره ته راته همداسې څنګ په څنګ په کار یې یاره ته راته همداسې څنګ په څنګ په کار یې یاره ژوند را سره داسې هم قدم په کار دی یاره ډېر ښه یاره او ژوند مې لږ په کار دی مګر سم په کار دی یاره ژوند مې لږ په کار دی مګر سم په کار دی یاره تا سره شریک په لار قدم په کار دی یاره او د هورو په تقریر کې مې ذره دلچسپي نشته د هورو په تقریر کې مې ذره دلچسپي نشته جنت کې مې د دې دنیا صنم په کار دی یاره د هورو په تقریر کې مې ذره دلچسپي نشته جنت کې مې د دې دنیا صنم په کار دی یاره نه له دې نه زیات او نه مې کم په کار دی یاره نه له دې نه زیات او نه مې کم په کار دی یاره ځان مې بس د خپل ځان په رقم په کار دی یاره او سترګې مې د اوښکو په ځای وینې باید وکړي په تک پسې د بل ډول ماتم په کار دی یاره سترګې مې د اوښکو په ځای وینې باید وکړي تک پسې د بل رقم ماتم په کار دی یاره او وروستی بیت یې دی دغه آهنګ یې لږ شوی دی خو د خیال ډېر خوند راکوي چې نري نري الویخ سره د څاڅکو بدرګه مستۍ ته مې همداسې یو موسم په کار دی یاره نري نري الویخ سره د څاڅکو بدرګه نري نري الویخ سره د څاڅکو بدرګه مستۍ ته مې همداسې یو موسم په کار دی یاره نو دا غزل و پاچا ډېر زبردست ډېره مننه درمان صاحب زما فرمایش خو منې که نه هو چې وي یو غزل دی و چې د لالي ارمان مې هم کړی اس لږ لږ راته یادېږي دغه دی څنګ کې دا د کتابچې په دې بل مخ کې لیکلی هم دی ښه نو شاهین صاحب اجازه ده ځان مې غوښتلی د لالي ارمان مې هم کړی دی ځان مې غوښتلی د لالي ارمان مې هم کړی دی اول مې کړی اخري ارمان مې هم کړی دی ته خو مې غوښتی د هر لمانځه سجده کې خدایا شاهینه ته خو مې غوښتی د هر لمانځه سجده کې خدایا د یو ګلاب سړي ارمان مې هم کړی دی زبردست او دا بیت مې پلار ته لیکلی و شاهینه ما به پلار ته حاجي ویل خدای دې وبخي هغه حاجي چې کله هم د ژوند په سخته کې ګیر شوی یم
چې کله هم د ژوند په سخته کې ګیر شوی یما خدای مې یاد کړی د حاجي ارمان مې هم کړی دی چې کله هم د ژوند په سخته کې ګیر شوی یما خدای مې یاد کړی د حاجي ارمان مې هم کړی دی او جنت مې غوښتی او جنت کې مې ترې ته غوښتي جنت مې غوښتی او جنت کې مې ترې ته غوښتي غلط مې کړی خو صحیح ارمان مې هم کړی دا بیا ور ارمان ډېره مننه او جنت مې غوښتی او جنت کې مې ترې ته غوښتي غلط مې کړی خو صحیح ارمان مې هم کړی دی وروستنی بیت دی چې ته څه خبر یې تقدیر څنګه لوبې کړي په ما څه خبر ته څه خبر یې تقدیر څنګه لوبې کړي په ما دومره یې تنګ یم د مرګي ارمان مې هم کړی دی ځان مې غوښتلی د لالي ارمان مې هم کړی دی ډېر زبردست ده ډېره مننه زبردست شاهین صاحب څه به درنه واورم مننه غزل به د 2013 کال غزل درته وایم چې دا څنګه دی درمان صاحب ارشاد چې په لفظونو کې مې رنګ د ګل بدن وشي ما خاپیري ته د یوې خاپیرۍ تن وشي د غنم رنګو غم مو خاوره رانه هېره کړه د غنم رنګو غم مو خاوره رانه هېره کړه یو وار د بنګ په ټوله ځمکه د وطن وشي په مخخه کې چې په نزړه راته مسکه شي په مخخه کې چې په نزړه راته مسکه شي وړوکی غم وي خو په شپه کې زمن وشي زبردست دا بیا ورو شاهین صاحب نه په مخخه کې چې په نزړه راته مسکه شي وړوکی غم وي خو په شپه کې زمن وشي ته به ټپه کوې که څه به کوې مثلا دا خو قسمت دی که مې بل چېرته کوژدن وشي یاره خبر دی له وخته در میان یمه څه چې سبا کېږي مهمه ده چې نن وشي شاهینه ته مې په دې سره جوړه کې څه وایې هسې که لږه ګلدوزي په لمن وشي ډېر زبردست دی شاهین صاحب دا یو بل غزل دی چې ملایکانه ده ځانګړی بني ادم راځي خوشبو خورا ده زه پوهېږم چې صنم راځي ملایکانه ده ځانګړی بني ادم راځي خوشبو خورا ده زه پوهېږم چې صنم راځي له خولې مې وځي لکه یوه سوي ټپه داسې بې خوبه سترګو ته د اوښکې په رقم راځي دا خو لږ خوند دی چې کوي د لر او بر نارې خوند خو به هله کړي چې کاڼې په ترخم راځي دا خو لږ خوند دی چې کوي د لر او بر نارې خوند خو به هله کړي چې کاڼې په ترخم راځي او خدایه که خوښه دې وي پړ مخې واړوه خو داسې نه چې تش زما وطن ته غم راځي او شاهین چې نه بدوي خپله خشپه نه بدوي رقیب یې خدای شته که د سترګو کونج ته هم راځي مننه شاهین چې نه بدوي خپله خشپه نه بدوي رقیب یې خدای شته که د سترګو کونج ته هم راځي ډېر ښه ډېر زبردست دی ارمان صاحب باچا بل شعر درته وایم ارشاد نن مې را پیدا کړی درمان صاحب داس په اسانه نشه رانه خلاصېدا پاچا یو څو بیګا مې یو 2 شعرونه لیکلي وو زه وایم هغه درته وایم که دا درته وایم زه دا به درته وایم چې دا به مو وایه هغه به مو وایه درمان صاحب صحیح ده نو بیا به ټوله کتابچه ووایم دا به موږ ملګري ته ډالۍ کومه چې ستاسو په اجازه ځکه چې دا پاڼه ستاسو ده نو ته به وایې په پردۍ پاڼه کې ډالۍ لېږي تنویر ته زموږ ملګری دی د چا د نظر تاو رانه زیګر وهلی دی د چا د نظر تاو رانه زیګر وهلی دی په زړه کې مې د مینې زړی سر وهلی دی ما ډېر ځله په خپلې بېوسۍ ژړلی دی په سوک مې ډېر د خپلې کوټې ور وهلی دی ما ډېر ځله په خپلې بېوسۍ ژړلی دی په سوک مې ډېر د خپلې کوټې ور وهلی دی ما هر ځلې په تا غصه له ځان ایستلې ده ما هر ځلې په تا غصه له ځان ایستلې ده ما ډېر ځله په تا پسې ټټر وهلی ده شاهینه ما هر ځلې په تا غصه له ځان ایستلې ده ما ډېر ځله په تا پسې ټټر وهلی ده او دا تا چې له چا دومره ډېره کرکه کړې ده دا تا چې له چا دومره ډېره کرکه کړې ده خدای تا پسې همدغه یو نفر وهلی دی څه باید ته درمان صاحب دا بیا تا چې له چا دومره ډېره کرکه کړې ده خدای تا پسې همدغه یو نفر وهلی دی
او غریب بیت دی چې ما سترګې په محفل کې په ژړا سرې کړي دي ما سترګې په محفل کې په ژړا سرې کړي دي په فلم کې هلک ځان په موټر وهلی ده دا فلمي خبره وه چې ما سترګې په محفل کې په ژړا سرې کړي دي په فلم کې هلک ځان په موټر وهلی دی نو دا غزل و باچا ډېر زبردست و درمان صاحب ډېره مننه باچا بیګم یو دوه شعرونه لیکلي یو داسې و چې هڅه مې د ژوند د ښه کېدو کوم که کېږي هڅه مې د ژوند د ښه کېدو کوم که کېږي نه درګورم تا سره پښتو کوم که کېږي هڅه مې د ژوند د ښه کېدو کوم که کېږي نه درګورم تا سره پښتو کوم که کېږي ستا د هېرېدو هره ممکنه لاره زما یمه ستا د هېرېدو هره ممکنه لاره زما یمه ځان باندې تعویض کوم جادو کوم که کېږي ډېر او نه غواړم چې درد ته مې ملګري زړونه وخوري نه غواړم چې درد ته مې ملګري زړونه وخوري زه ملک تمثیل د خوشحالو کوم که کېږي نه غواړم چې درد ته مې ملګري زړونه وخوري زما لک تمثیل د خوشحالو کوم که کېږي او هر څه پټې سترګې چوپه خلور سره نه منم هر څه پټې سترګې چوپه خلور سره نه منم فکر د ملا په مسلو کوم که کېږي او وروستی بیت دی چې تا ته زه په تا لیکلی شعر اورول غواړم تا ته زه په تا لیکلی شعر اورول غواړم هڅه ستا تر مخ د غږېدو کوم که کېږي تا ته زه په تا لیکلی شعر اورول غواړم هڅه ستا تر مخ د غږېدو کوم که کېږي او دا غزل و شاینه ډېر ښه درمان صاحب ستا یو څو پخواني بیتونه رایاد شول چې د غزل او د ټپې انډیوالي ده که زما او د هغې انډیوالي ده او یوه ښکلی او یو ښکلی سره ناستي د بادام او د پستې انډیوالي ده او چې له سترګو نه یې تېر شي نو یې هېر شي دا د دغه زمانې انډیوالي ده تا مې تصویر اخیسته ما څنګه غرور کوو که د خندا تمثیل مې زده وای ما ضرور کوو چې ته مې نه پېژندې ډېر مې کاڼه کړي وو لکه د غره تنظره یې دا رقم مې شور کوو دا څه بیت دی دا بیا وره شاهین صاحب هغه یې وې ټپې نه په تصور که نه چې لکه د غره تنظره شور به یې کوونه چې ته مې نه پېژندې ډېر مې کاڼه کړي وو لکه د غره تنظره یې داسې به مې شور کوو اوس مې څوک نشته غورځېدلی یم لاس راکه اوس مې څوک نشته غورځېدلی یم لاس راکه په مخه کې د زما په لاسو زور کوو یو یا قربان و چې سختی به شوه را یاد به شو یو یا قربان و چې سختی به شوه را یاد به شو ما به په غرونو کوو تا به په تنور کوو دا بهانه ده که نه بانګې ملامت نه دي زه د پرې وسوم ننګیو به د اور کوو له خولې د جار شمه په تا پورې نه تړم د شینوګي غږ به اول را باندې مور مننه ډېره مننه باچا دا یو شعر مې دا څه وخت مخکې په 28 تاریخ 10 میاشتې 2020 کال په خوست کې پیښه شوې وه زموږ ځینې ملګري شهیدان شوي وو دغه ورځ مې لیکلی و چې جنګ دی او له هر لوري شروع دي کلمې جنگ دی او له هر لوري شروع دي کلمې چا په تندي لیک چا په سینو دي کلمې موږ ته خو د یوې کلمې بیه سل سرونه شاینه موږ ته خو د یوې کلمې بیه سل سرونه ستاسو خواته څنګه دي په څو دي کلمې څه بیت دی درمان صاحب دا بیا موږ ته خو د یوې کلمې بیه سل سرونه ستاسو خواته څنګه دي په څو دي کلمې او بخا مې په پردۍ ژبه مې نشوې یادولی بخا مې په پردۍ ژبه مې نشوې یادولی بخا مې مایت کړي په پښتو دي کلمې او بخا مې په پردۍ ژبه مې نشوې یادولی بخا مې مایت کړي په پښتو دي کلمې او زه وږی یم بې حده غږ مې نشم ایستی زه وږی یم بې حده غږ مې نشم ایستی ته قهر یې پښتې مې وایې څو دي کلمې وښی زه وږی یم بې حده غږ مې نشم ایستی ته قهر یې
پختې مې وای څو دي کلمې. وروستی بیت دی چې د ښار دننه کېږي د رنډیو کاروبار، لیکلي یې د ښار په دروازو دي کلمې. واه درمان صاحب څه بیت دی، واه. ښار دننه کېږي د رنډیو کاروبار، لیکلي یې د ښار په دروازو دي کلمې. نو دا یو غزل و. څه ښایسته وه. پاچا مخکې له غزله دوه بیتونه دي شاینه چې دا ځینې خلک په دې عقیده دي د وحدت الوجود وحدت الشهود فلسفې والا چې د هر څه په خپله خدای دی که نه. دې ته مې دا بیت لیکلی و چې ځان لرمه مګر دای په ما کې نشته، ځان لرمه مګر دای په ما کې نشته، زه دا نه منمه خدای په ما کې نشته. اوس په حال نه یم مه رانږدې کېږه، اوس نو هغه ښه سړی په ما کې نشته. او که د درد په وروستنۍ پوړۍ ولاړ یم په ها ها یم های های په ما کې نشته. واه ډېر ښه ډېر ښه. که د درد په وروستنۍ پوړۍ ولاړ یم په ها ها یم های های په ما کې نشته. او دا بل غزل مطلب ده چې کارنامې د ننګ او نام راپسې نه ټولېږي، چې کارنامې د ننګ او نام راپسې نه ټولېږي، په جنازه دې کلی کام راپسې نه ټولېږي. او زیاتي مې مه چړل ویدلی یم زغم نه لرم، زیاتی د مات وجود اندام راپسې نه ټولېږي. او تا نه سهون په مسنجر کې ستا تصویر راغلی، تا نه سهون په مسنجر کې ستا تصویر راغلی، بیا به نن زیري د الهام راپسې نه ټولېږي. هغه دې نه درومي په دومره بیړه مرام ورپسې، سر ماښام دې ویړ ماښام راپسې نه ټولېږي. او د ملاقات یوه موقع کلونه پس درمانه، د ملاقات یوه موقع کلونه پس درمانه، داسې روان یم چې ګام راپسې نه ټولېږي، چې کارنامې د ننګ او نام راپسې نه ټولېږي، په جنازه دې کلی کام راپسې نه ټولېږي. نن دومره وش. ډېر مننه، ډېره زیاته مننه. درمان صاحب هغه خلکو به خبره کوله چې یا به د ماښام خلاصوي یا به د باران خلاصوي. مونږ لکه ماښام خلاصوي، اوس مو لکه چې ماښام خلاصوي. دا چې درمان صاحب روژه ده نو وخت هم کم دی، نو تقریبا ملګرو 10 منټه پاتې دي ماښام اذان ته، نو موږ ته اجازه راکړئ. درمان صاحب بیا هم زیاته مننه کوم شاهین صاحب، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. داسې نه وي چې څوک راته غوسه شي چې تاسو دې ماښام کې د ذکرونه په ځای شعرونه وایئ.